الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. زوی له واده وکړي، زوی له نو واده په اسلامي طریقه ونه کړي او بیا پکې دیم ګډېږي، ښځه هم ګډېږي، مور هم ګډېږي، لوڼه هم ګډېږي، ډور سورنام پکې ووایي، هغې نه خیر او برکت شوت شي او د مصیبتونو څخه مخ شي، د اختلافاتو شکار شي، یا پې حادثه راشي یا پې قرض راشي. دغه سخره او دا خواښې په دیو کې دا حیا نه وي، کوڅه په کوڅه او کلي په کلي کښېني و یاره یوه سپېره انګور هم راوستې ده، د خوشحالۍ مخ را باندې ورک شه، انګور ته نسبت وکړي، و دا انګور مې سپېره ده، کله و دا ګاونډي مې سپېره دی، دا ګاډی مې سپېره دی. دا د سپېرهتوب نسبتونه چې څوک کوي او دا پالونه مالونه چې څوک ګوري، د الله رسول فرمایي فقط اشرکه، د شرک وکړو. مؤمن سړي به په تقدیر باندې ایماني، د الله په ذات باندې به توکل او اعتمادي. که ده ته خیر را رسي، که ده ته خوشحالي را رسي، که ده باندې مالداري راځي، غریبي راځي، څه حالات ده ته راځي، نو د ده عقیده دا ده چې دا د الله له طرفه زما او پې صبر وي. درېیم شرک اصغر هغه بدپالي او پال نیول دي، پال ایستل. په دې عربو کې دا مشرکان چې په دې کې ګنده ګنده رسمونه وو، نبي علیه السلام به ته په قلاره قلاره لرې کول. یو رسم پکې دا و چې مرغۍ به یې سار راواغسته، وا به یې لوځوله، که دا به ښي طرف ته والوته، هلکه ول نن د ګټې او د خوشحالۍ ورځ ده، وزه به ستا ته به خیر میلاویږي. که دا مرغۍ به ګس طرف ته والوته، ویل به یاره ورځ د ګزار او د تاوان ده، چې ګوره نه دکان ته وځې، نه تجارت له وځې، نه مزدورۍ له وځې، نو د مرغۍ الوځول به یې ځان دپاره په هغې باندې پال نیو پال. دا وجه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک. کم سړی چې د بدپالۍ د وجې نه د خپل حاجت نه منع شو، نو فقط اشرکه، د یقیني شرک وکړو. درې ملګري رواني او هلکه وایي راستون چې یو ملګری راسه سپېره روان دی، دا سپېره دی، دا ملګری مې سپېره دی، دا ګاونډي مې سپېره دی، دا سوارلی مې سپېره ده. د الله رسول فرمایي که دا خبرې چا کولې نو فقط اشرکه، یقیني د شرک وکړو. د مسلمانانو صفت دا دی چې ولا یتطیرون، دوی به په چا باندې بدپالي نه نیسي، نسبت د سپېرهتوب په چا ته نه کوي.